داخله دو کارت بر انسان عمل نامی لارشا غا کارت روڑا عمل نام روڑا داغی نپس پتا دلتا داخلے گی دیو پا تکرار یو بل سر دی بوئی نیارا ما پریر چیز وردن نشم بوئی نیارا تو لارشا عمل نام روڑا دی تکرار کے با دا اللہ دا طرفنا اعلانوش چیزا زما اغا بندگان دی کہ دی عمل نامے ضرورت نشتا دی دا حساب کتاب ضرورت نشتا دا بی حساب بی کتاب جنت داخلون دروازہ و تکولو کے الحمدللہ او دا با دا نبی علیہ السلام دا امتی گورے پیغمبر علیہ السلام فرمائی با مسلم شریف کی حدیث تے کہ دا ما دا او امت او یا ذرا کسان با بی حساب بی کتاب جنت تزی اس بتا سوچ کیا پڑھا کہ چیرا او یا ذرا کسان خمون کو بکی نرازو لیکن او یا ذرا خود صحابہ بلیر دی لیکن خود صحابہ زیاد کی نمون کو بکی بالکل نرازو نو بیا بل حدیث سے پسائی مسلم کے کہ دا او یا ذرا کم جنت تزینو دے کہ بہر یو سر او یا ذرا مرگری الحمدللہ ار یو سر او یا ذرا مرگری یارا ما پر اللہ کی سوچ کو میں بیا پکی مون نرازو ذکر نرازو چھے صحابہ دیر دی تابعین دیر دی امامان دیر دی علماء دیر دی شہداء دیر دی صالحین دیر دی اولیاء دیر دی نو بل حدیث پہ مسلم شریف کی امونتا چھے او یا ذرا با جنت تزی ار یو سر او یا ذرا دری لپی بخلی راوالی جنت تبی ورولی ناغا خو زمان لپا نلجی پکی اموت غنم رازی یا پاو غنم پکی رازی ادا چا لپا دا جناب دا رب العالمین لپا دا نو خدای دی مدغا لپا کی راوالی دا بی حساب بی کتاب والا قوم دے اگا قوم چے اللہ تے خوشحال دے گورا سر و مال اللہ لقربان اگا قوم دے اگا قوم ندے چے دا جبا پا کنزل چلے گی دا جبا پا نارواو چلے گی دا جبا پا غیبت چلے گی دا جبا پا چغلے چلے گی دا جبا پا شیطانت چلے گی دا مسلمان اور کے والار دے نا اگا مسلمان چے خپل منزو دس کئی حرام خورے نزان ساتی خپل روجی نیسی اے عبادت خودو نگران شیم ندیرونو گوری دیر آسان شیرے پا دیر نا پور تروانی چی فضول لگینو تسبیح باندے اللہ اللہ لگو ہے کنا لا الہ الا اللہ ہوا ہے کنا دا سوچ ذہن کے واچا وجدل تفرشتے ناس زمانے کے لکی حیا ذل قوما دا نیکے زر پا دے گتو ویمہ چی دا فرشتے زمان دا نیکے اولی کی دے حیا کم دے فرشتونا گناہ والا فرشتے نخوش اغیم خپکی گستا پا گناہ لی کلو باندے میرا دمرا اللہ میرا بانا دے چی کل سوے گناہو کی کنا نو دا نیکو فرشتے دا اخی طرف والا کرام الکاتبین دے گسو والا سردارانی دی نا گسو والا زرخ پر قلم روائی ذکر شروع کی دا خیر والا ورطی ملی کیسا برو کی توبہ باسی قد محلت والا ورکی اگی بیا قلم والی ذکر وی لگ صبر وطاو کے بیا کہ بیا لگ سات تیر شیغی بیا قلم روائی ذکر کئی دا خیر والا ورطی رتا سو بیا لگ صبر ہو کے لگت دیس تو مانشی توبہ باسی نچے لگ سات تیر شی ناغی بیاوی اسنگ چلو کو یہ روی بدبخت تا ہم سو گھنٹے انتظاروں کو اڑستو مانا نشدو لکے اس فرشتوں نے حیا پکار دا اللہ خوشحالو پر لگ سیس خدا خوشحالی گی اگر اللہ با منگ نخوشحالو چی منگ لے گورا سمرا نیامتو نرا کری دی دا زمون کور زمون وجود زمون لباس زمون بچی زمون دوڑے زمون دا چی صد مخامخ اینو او دا غیر لوی خبر زمون مسلمانی و زمون ایمان دا اللہ را کرده دے دا با من خپکو اللہ تا با من سنگ خپکو تو زمون دیر میرا بانے دیر احسانات تیرا بانے اللہ کرده دے دا جن دی را کرده دے تو دا لوی خبر عزت تیرا کرده دے دا بل دا درد ناس تی در خدای ساتھ لیو مخام خپل دوڑے تکینو غیر مخپل دوڑے تکینو لاس خپو باندې روغ د خدای پیدا کړیو سترګه خدای باندې روغ د خدای پیدا کړیو وګونو باندې روغ د خدای پیدا کړیو بچی د خدای راکړل کور دې راک نو الله څنګه تا خپکو او چې دا مسلمان بیا دا الله خپکای دا یې ډېر بد قسمت مسلمان دی بل سړی به پاسي د قبر نه دیم نمبر چې بعض کسان پاسي څنګه مدیب جناب دا
فرشتي بوله په سپېمو کې زنځیرونه واچوي. یا الله تم ته وساتي سپېمو کې نو پراکاږي به دی و د چغې وایي چې صبر وکړې ما سره خو له حساب کتاب هم نه شي او تاسو ما راکاږئ کم خوا مې بوځئ وایي هغه مخامخ جهنم ته بوځو غرغنډي هغې ته بوځو. ما سره خو له حساب کتاب نه دی شوی صبر وکړئ چې حساب کتاب وشي بیا به مې بوځئ. په دې تکرار به هغې وایي نه موږ به بوځو دی دی وایي مه مې بوځئ حساب کتاب را سره وشي. د الله د طرف نه به اعلان وشي یا بنده تا کړې څه دي چې در سره موږ حساب کتاب وکړو څه نیکي دې کړې ده. هغه سړی به دا خبرې کوي چې چا خو څه نیکي کړې که نه تا څه کړي دي چې موږ حساب کتاب وکړو. وایي راکاږې دا سپې موږ رنځېرو جهنم ته پړ به ورغورځوي. بعضې کسان به جناب چې سر به ښکتي او خپې به پورته یې روان به تپوس وشو د خدای حبیبه په سر به څنګه ځي سړی وایي هغه ذات چې تا له په خپو کې له تلو طاقت اچولی دی هغه ستا په سر کې هم له تلو طاقت اچولی شي. بعضې کسان به داسې وي د خنزیر مخ به وي او جهنم ته به روان وي. بعضې به د سپوش په شکل جهنم ته روان وي. بعضې داسې به چې سر څنګه اوچت کړي یو خشته مزیدار وجود به ورته ولاړ وي. دی به ورته ته څوک یې الله یې درسره خوکي د ما ډومبې سترګې په تا ولګېدې وایي د ستا نیک عمل دنیا کې زه په تا د پاسه سور ومه ته مې خپل خواهش ته نه پرېښودې اوس ټیټ شه چې اوس زه راته ټیټېږم زما د پاسه راسور شه چې حساب کتاب لرې بوځم. هغه نیک عمل به ورته ټیټ شي او دی به پې سو شي او د الله حساب کتاب له به ورسوي. بل یو سړی به سر به راوچت کړي چې څنګه سر راوچت کړي یو بل شکل به ورته ولاړ یو خراب شکل به داسې خراب شکل به بیکاره بندې کړه یو خراب شکل باندې به نظر ولګي. دی به ورته وي ته څوک یې چې د ما لومبې نظر پته ولګېد لومبې نظر مې پته ولګېد ته څوک یې اب ورته وي چې ستا بد عمل دنیا کې ته زما د پاسه راسور وې مزې دې کولې اوس ټیټېږه چې زه در باندې سور شم. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي په زور به را ټیټ کړي هغه بد عمل به پې سو شي هلکه غویانو له چې خلک د شانه دا ستن ورکوي دا ستن چوکه به ورکوي او بوبېځي. میدان د حشر کې به دا خلک څه کوي میدان د حشر کې دا خلک به خپلو خولو کې ډوبي په